چې ستا غېږې لراغلما آباد شما ساقي د واړه ګناهونو نه آزاد شما ساقي چې ستا غېږې لراغلما کابلا د انګور اوبو کې خوند د بارود کابلا د انګور اوبو کې خوند د بارود په امن پسې شما برباد شما ساقي د واړه ګناهونو نه درمان صاحب شعر دی د کوزو کلي ملکې چې په تمبل ګوتې راښکې د کوزو کلي ملکې چې په تمبل ګوتې راښکې جوړ زه ورته په نیمه شپه رایاد شما ساقي د واړه ګناهونو نه او میا صاحب ترې ډارې وي چې ستا پکې غرضونو جهادما ساقي چې ستا پکې غرضونو جهادما ساقي چې ستا غرض پوره شو نو فساد شما ساقي گناهونو نه ډېر ښه ډېر ښه افغانو ما چې تا قربانولم نو زمرې افغانو ما چې تا قربانولم نو زمرې چې خپل تپوس کوما نو جلاد شما ساقي واړه ګناهونو نه آزاد شما ساقي چې ستا غېږې لراغلما ډېر ښکلی یار یو څو ټپې کومه بیا به درنه اجازه غواړم ارشاد ټول په ټوله دې قاري صاحب ته ډالۍ وي او نن قاري صاحب د اختر صاحب دغه شعرونو نفي وکړه ثوابي اختر صاحب لیکي میا صاحب و یو که د دین تشریح غلطه کوي بل د آئین تشریح غلطه کوي ملا په اور د خپل هوس سړوي د ماجبین تشریح غلطه کوي نو نن د تشریحات ټکو کړه زه ډېره زیاته ستاینه کومه په دې میا صاحب چې درمان صاحب او چارو په منځ دالان کې کېږدا او کنه په کوڅه تېر شو یار دې بل وطن ته ځینه سړی په نیمه لار کې پرېږدي ډېر ښه ملا په پردو راوړو څنګه تړمه د وطن بادارا رسیگا او کنا د هندوستان کرمای پور سے
پویا نشما په جدای دی لکه مالګه ولی شما او د جنۍ درې ورځې یاري وي واه واه او چې لږه ډېره شي درې نیمې ورځې شینا راته ستونزه د پیسو دا دوکاندارا زندگی دلتا پسودا دکاندارا زندگی دلتا پسودا دکاندارا دا چیزا یم برباد د چاگلاسا هغه پیغلا په مزو دا دکاندارا زندگی دلتا پسودا دکاندارا زندگی دلتا پسودا دکاندارا ډیر زیات مننه کوم ډیر ښه افسر افغان صاحب